دی مینوالو خاص قسم جوړولې دی ارباز صاحب او جی نو مراد صاحب ما ته په د ارباز صاحب مینوال ډېر غوسې خو زه بهرحال دا خبره به بس پرېږدو زموږ مینوال چې راشي سلیما ته نو چې هغه فلم وګوري نو هغوی به خامخا کمنټس به ورکړي چې څنګه فلم و څنګه دیدن ډېر ښکلی فلم دی او د ډېر غټ بجټ فلم دی او زموږ په کم چې زموږ غټ هیروګان دي که نه سوپر سټار شو جهانګیر صاحب شو ارباز صاحب شو شاهد صاحب شو زه وایم چې صرف د یو عجب ګل پکې کمی دي نور چې زموږ د پښتو په سمې کم آرټسټان دي ټول په دې دیدن فلم کې موجود زما دپاره د فخر خبره ده چې زه دومره د سوپر سټار سره رالم فلم کې نو ډېره زیاته خوشحاله یم چې د ارباز صاحب سره فلم کې رالم کیسر سنوبر صاحب ډېر نایس انسان دی ډېر ښه ډایرکټر دی او ایزي کار دی بس غوسې موسې داسې زونه نشته بس سین کوه خپل روم ته ځه دن فلم زه په خپل ټیلنټ کاست شوی دا نه چې شا په چا فارس نه چې پلان کوي سلما والدا نه زه په خپل ټیلنټ او ما پسې کیسر سنوبر صاحب او سعید تاکالي کال کړو چې زموږ فلم دی دیدن نو ما چې هغه اندازه اوس کو چې زما کرکټر نو هغه ماته وایي چې د ارباز صاحب سره نو والله مراد صاحب چې بیا موږ تپوس نه دی کړی چې مخکې نور څه دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فروز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور کې د یو فلم په سټ باندې چې د فلم نوم دی دیدن قدرمنو دا د یو غټ بجټ فلم دی په دې کې د پښتو د فلم انډستری چې څومره سوپر سټار دي څومره سټار دي تقریبا زما په خیال چې ټول په دې کې موجود دي او جبګل سے پکې نشته نور چې څومره اداکاران دي په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي په دې کې ارباز صاحب دی جهانگیر صاحب دی شاهد صاحب دی اصغر چیما دی عمران خټک صاحب دی سواتی صاحب دی یاره زما کم نمونه له خوځم چې د پښتو د فلم انډستری چې څومره هنرمندان دي په دې کې خپل فن مظاهره وکړي دی وکړي چې ما سره کوم هنرمند موجود ده سلما سواتی ساسو پر پیجندل نوم دی یو ډیره ټیلنټډ یو ډیره سمارټ جینې دی یو ډیره اداکار ده ایزره خبرې السلام علیکم سلما وعلیکم سلام ډیره مننه تا چې زما تعریف وکړو نو خوشحاله اوسئ تاسو تعریف قابلیت څنګه تاسو مننه خوشحاله اوسئ خبره اترې وکړو غب شپ لګو د فلم دیدن په سټ باندې موجود یو د یو غټ بجټ فلم دی سو د فلم په حواله سره دیدن ډېر ښکلی فلم دی او د ډېر غټ بجټ فلم دی او زموږ په کم چې زموږ غټ هیروګان دي که نه سوپر سټار شو جهانګیر صاحب شو ارباز صاحب شو شاهد صاحب شو زه وایم چې صرف د یو عجب ګل پکې کمی دي نور چې زموږ د پښتو په سمې کم آرټسټان دي ټول په دې دیدن فلم کې موجود دي بالکل دومره غټ کاسټینګ سره کار کول مطلب خپل خوش قسمتي ګڼي ډېره زیاته د ازل اول د خپل رب نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې مالې دومره لږ ټایم کې دومره غټ پہچان وکړې چې ارباز صاحب سره جهانګیر صاحب سره او د دې کاسټینګ سره زه کار کوم نو زه ډېره زیاته خوشحاله او بیا د هغې نه پس د خپلو مینهوالو ډېره شکریه او ډېره مننه ادا کوم د هغوی چې زه نن سم یم دا زه د خپلو مینهوالو په وجه بالکل زه دا یقینا خبره چې آرټسټ چې کوم دی هنرمند چې کوم دی اداکار چې کوم دی دا پبلک پراپرټي چې پبلک عوام ته ایکسپټ کړي ته به الیکټر چې تا هغوی ایکسپټ کړي څو پورې هغوی منلې نه قبول کړي نو ته بالکل زموږ مینهوال دي هغوی به دې اوچته کې وایي چې دا فلم سټار ده او چې هغوی ومنه کړی نو ځمکې ته دې راویستی شي دا زموږ مینهوال دي چې دی نو هغوی د لاسه چې موږ نن سم یو دا زموږ کتونکي او زموږ مینهوال دي د دې نه مخکې تا فلم کې کار وکړو قربان د جانان دغه ستاسو لمبې فلم کو دې نه مخکې تاسو فلم کړی قربان د جانان ډېر ښکلی فلم و د هغې ډایرکټر شهید عثمان صاحب امید دی چې هغه هم ډېر ښکلی او ډېر زبردست او زه وایم چې داسې په داسې لوک کې او په داسې ګیټ اپ کې جوړ شوی او داسې د هغې ډریسنګ و چې زه وایم چې انګلیش والا مطلب څنګه چې انګلیش کې فلمونه جوړي که نه عثمان صاحب که موږ وګورو هغه یو داسې ډایرکټر دی چې هغه د زه دغه خبره چې یو معمولي کس دی متوجه هغه داسې کار واخلي چې بالکل والله شهید عثمان همیشه دا کوشش کړی دی چې زه خپلو پښتنو له یو چین څیز راوړم همیشه یې زموږ د پښتنو لپاره سوچ کړی چې زه هغوی له داسې یو څیز راوړم چې زموږ پښتانه خوشحاله شي او زموږ پښتانه ووایي چې واقع نو زموږ شهید عثمان سر ډېر بهترین ډایرکټر دی زبردست په دې فلم دیدن فلم کې ته څنګه کاسټ کړی شوې د دې کریډټ چاته دیدن فلم زه په خپل ټیلنټ کاسټ شوی
دا نه چې شا په چا فارس نه چې پلان کوي سلما والدا نه زه په خپل ټیلنګ او ما پسې کیسر سنوبر سیب او سعید تاکالی کال کړو چې زموږ فلم دی دیدن نو ما چې هغه اندازه اوس کو چې زما کریکټر نو هغه ماته وی چې د ارباز سیب سر نو والله مراد سیب چې بیا موږ تاسو نه کړی چې مخکې نور څه دي بالکل یقینا د هر اکټر دا خوښي چې زه د سپر سٹار سره راشم هغه فیمیل اکټر دی هغه میل اکټر دی چې جنیا دا کولکتي داغه دا خوښي چې زه په فلم کې راشم د سپر سٹار سره راشم دا خو لوی خبره ده زمانه لپاره د فخر خبره ده چې زه دومره د سپر سٹار سره رالم فلم کې نو ډیره زیاته خوشاله یم چې د ارباز سیب سره فلم کې رالم او ډیر لږ وخت تاسو یو مطلب یو مقام حاصل کړ زیات کړه مراد په دې نیم خوشاله چې دا پلان کې سره لمډنګ ده نه خوشاله په دې چې په دې لږ ټایم کې چې دینو زه دومره غټ پہچان او بیا د ارباز سیب سره رالم نو په دې ډیره خوشاله یم او بیا د خپل مینوال نه ډیره زیاته خوشاله یم قربان د جانان فلم نه پس ماته بیا دیدن فلم آفر شو چې دیدن فلم دی او زه کوشش کوم چې د دیدن فلم نه نورم فلمونه وکم بالکل یقینا چې ته ښه کار کې د زړه نه کار کې مهنت کې سټرګل کې نو پبلک هم ستا کار خوخي کم ډایرکټر دی پروډوسر دی هغه هم ستا کار ته چې ګوري ستا کار خي ته خپل بیا فلم کې بالکل زه ډیر سټرګل کوم زه هم دا نه چې زه دې لپاره مخ شم چې نه فلم وګدان زه هم چې زه د یو کریکټر کوم یا د یو ډراما یا د یو فلم وکم چې زموږ مینوالو چې او واقع چې اکټر دی نو دا اکټر دی یا اکټر دی نو دا اکټر دا نو زه همیشه دا کوشش کوم زه هم چې نن ما دا کارو کو زه هم چې انده لپاره ما ته څوک افر کې چې د هغې نه زه ښه کار وکړم زما هم دا کوشش دی مراد صاحب بالکل کومګه د پښتو فلم ګورو زموږ فلم د پښتو هیروین پکې پنجابي اردو سپیکی پنجابي سپیکی زم کو پښتني اکټر دی فلم انډستری ته راغی نو دا ترکیب د امر فلم انډستری دا نورم لګه خشي او زموږ پښتني ډیر ښکلي دي او ډیر دغه دي خو دا زه هم چې زموږ پښتنو کې داسې هیروین پیدا شي چې پنجابیانی مطلب زموږ پښتنو ته ولکه اسانه شي که نه زموږ پښتانه چې پنجابیانی کاسټ کوي نو چې زموږ پښتنو کې پښتني اکټران شي نو زموږ پښتنو ته ډېر سہولت ملو شي او د پنجابي اکټر چې د کاسټ کې هغه باندې ډبینګ کې او کیو کسی یو سو نو دا راته ویم کنه چې پیمانه ډبینګ کې نو ګرانه ورته زموږ پښتنو ته نو چې پښتانه خپل کریکټر کې پیمانه خپل ډبینګ کې نو هغه ډېر خون کوي او جی فلم کې ستا کریکټر د خپل کریکټر نه مطلب مطمئن ہے کریکټر دی بګه خدي کړ دیدن فلم کې زما کریکټر ډیر زیات خدي او دا چې زموږ مینوال لاشي او زیات کروي بګي د دې مینوالو خاص قسم جوړول ارباز سیب او جی نو مراد ما ته په ارباز سیب مینوال ډیر خوشي خو زه بهرحال دا خبره بس پریدو زموږ مینوال چې راشي سلیمات نو چې هغه فلم وګوري نو هغه به خامخا کمنټس ورکړي چې څنګه فلم څنګه نو لازمي چې ستا ارباز سیب سره افیر دي نو خو د پښتو فلم انډستری سپر سٹار دي نو کریکټر خو لازمي دي چې جان زه د خپل کریکټر ډیر زیات مطمئن او زیات کر بیا چې د ارباز سیف سر د نو زما کریکټر ډیر زیات خدي خپل کریکټر مې دی او جی اده دې مخکې ته په سیډ ډراما یوټیوب ډرامو کې کار وکړو د یوټیوب او د فلم کې څومره فرق غني د یوټیوب ډرامې بس مراد دې چلی چې بس آسان دي کنه مطلب په یو ورځ کې خدمت او فلم ته به ټایم ورکې فلم ته به ناست دی که ورځ کې ستاسو یو سین نه لې اوکې کرانلی ته به تیاره به هم شي بیا به هم ځي خپل روم ته میک اپ بدی کړي کپړې ډریسر سره بدی کړي سین بدی رانه شي واپس وځي او واپس پځي د فلم کې ډېر سہولت دی او زموږ ډرامې خو بس دغه ډرامې دي بس ودرېږي اکشن او خبره ختمه ټوټل ونه پورا یو ورځ کې پورا ټوټل چې دین کې څه ختمه فلم زما د فلم د ماحول والله ډېر زیات خوښ شو سہولت پکې ډېر زیات دی په فلم کې نو فلم مې ډېر زیات خوښ شو ما وختي تاسو د غاني شوټ کېده سونګ شوټ کېده تاسو دا راته و چې مطلب ډانس چې کوم دی مطلب یو سټیج ډانس خو هغه بس غلطه تا سٹارټ کی بس په مخه یو ټیک کیر زوشي د فلم پر ډانس کې څومره پر مطلب تا ته کوریوګرافر ډانس ماستر تا یو سټیپ کوي چې داسې وکړه نو کې څومره دا ولې په سټیج باندې چې غړ شي بس ار څنګه ډانس کو زمو مینوال وي اوکې د کلیپینګو کې کنه او ولې د فلم ډانس کا ډېر زیات چینج ډېر فرق دی په فلم کې دا یو سټیپ چې دینو بس ما خپل کوشش کړی دی او بیا مې کور کو او جی کور دی کو او نو کور کو نه چې سټیپ راغو جی کور کړم ډېر سټیپونه هم ډېر زیات خو کولې فلم دی ابو بی چودري صاحب زموږ چې کم دی هغه ډېر ښه کوریوګرافر ډېر زیات مهنت او ډېر زیات ډېر ښه انسان دی مطلب هغه ته دومره مشکله ته نو په ډانس کې نه هغه ما سره ډېر مهنت وکړو ډېر زیات مهنت را سره وکړو او یو چې دینو یو سټیپ پیرامان دوباره کوو چې تاسو
صحیح سټیپ وکړي او دې نه مخکې چې ما قربان د جانان د هغې ډان ماسټر چې دی نو هغه نګاه حسین صاحب و هغه هم ډېر تکړه زه وایم ما کې اړو خبرې نشته که نه حسین صاحب خو ډېر نګاه حسین صاحب ډېر نایس انسان دی ډېر ښه انسان دی نګاه حسین صاحب نه مخکې چې قربان د جانان فلم کې نګاه هغه زما ډانس سټیپونه نو هغه ټایم خو زما فسټ ټایم و ما خو چې داسې سټیپونه مې پوره نه دي کړي خو بهرحال هغه هم ما سره ډېره زیاته خواري کړې وه وایي کې به تا ته زم چې ډېره ګرانه نه به دې کې اوس تقریبا چې ښایي هغې کې ډېره ګرانه فسټ ټایم و داسې سټیپونه والله بس او تاسو ته پته زما کرکټر چا سره نو ډېره زیاته چې دی نو هغې کې ډېر ولې بهرحال هغه چې دی نو داسې د سینیر سره و که نه چې جونیر نو چې دا زما نه ښکته خو ډېر زیات محنت یې کړ او بل د هغه سره زما کرکټر نو ډېر زیات مشکل دې فلم ډایرکټر چې کوم موږ وګورو کیسر سنوبه صاحب یو ډېر لیجنډ یو ډېر سینیر ډایرکټر دی هغوی نه تاسو څومره زده کړه وکړه په دې فلم کې کیسر سنوبر صاحب ډېر نایس انسان دی ډېر ښه ډایرکټر دی او ایزي کار دی بس غصې موسې داسې زونه نشته بس سین کوه خپل روم ته ځه ایزي کار دی نه کوي نه نه غصه بالکل نه کوي بس ایزي انسان دی فلم ماحول دې خوښ شو زه راته څه ما به دې نه مخکې انټرویو نه ورکړو چې زه فلم نه کوم که نه خو چې ما کله قربان د جانان فلم وکړو دا دیدن مې وکړو نو د فلم ماحول مې ډېر زیات خوښ شو او کوشش مې دی چې زه نور فلمونه وکړم فلم ته اړو فلم ته زه وایم چې بس فلم ته مکمل لاشم فلم مې ډېر زیات خوښ شو زموږ هم پبلک چې کوم دی خلک یاري چې فلم ماحول داسې ته چې رانې تا ته پته لګېږي چې دا خو بس هسې دا خلک دروغ وایي بالکل بکواس خبرې کوي فلم دا نه فلم دومره د سهولت دی که نه دومره ښه فلم دی بهرحال د نورو فلمونو خو زه نه یم خبر ما چې اوس دا قربان وکړو دا هم ښه فلم و دیدن مې وکړو دا هم ښه فلم دی دې نه پس چې کوم فلمونه راځي دی نه یم خبر چا به څنګه خو امید دی چې هغه به هم ښه کرکټر وي او ښه فلم وي کوشش دا کوه لږ کار کوه خو ښه کار کوه او د ښه مطلب د ښه کاسټینګ سره د ښه ډایرکټر سره کار کوه زه ته سم زما هم دا کوشش دی چې ما اوس د اروا صاحب سره مطلب کار وکړو که نه زما اوس دا کوشش دی زه وایم چې د دې کار نه نور هم ښه کار وکړم لاندې نه زه وایم چې نور هم ښه کار وکړم نو کوشش مې روان کړی دی او امید دی چې زما د مینوالو په سپورټ باندې به زه انشاءالله نور هم مخکې ځم ستاسو لوک هم ښه دی مطلب سمارټ هم یې ینګ هم یې نو که تاسو محنت وکړو هم کېدای شي تاسو نوم هم پیدا کړئ ما ته د ډېرو خلکو وایي چې ته ځان باندې مطلب لږ فوکس وکړه نو ته به ډېره زیاته پښتنو کې به ټاپ ایکټر چې دی نو تی خو زه هم کوشش کوم چې زه په خپل ځان ډېر زیات خیال وساتم او امید دی چې زه وایم چې زه بس ښه ایکټره جوړ شم بس دا زما ارمان دی ښه ایکټره جوړه شي او جی بس چې ښه ایکټره جوړه شم فلم کې د خپل کرکټر نه مطمئن یې ما تا ته څه وایي چې زما کرکټر ډېر زیات ښه دی که نه چې زموږ مینهوال راشي زه صبرینا سلیما ته فلم وګوري نو تا ته مې چې به کمنټس ورکوي او به وایي چې دا هر کرکټر ګورو جهانګیر صاحب دی دغه کرکټر په خپل ځای ارباز صاحب دی دغه کرکټر په خپل ځای شاهد صاحب دی دغه ډېر زه وایم داسې نومونه زه نشم ډېر زیات کاسټینګ دی په دې فلم دیدن فلم کې د پښتو فلم انډسټري چې څومره هنرمندان دي علاوه د جبګل صاحب نه ټول پکې ټول په دې فلم کې چې دی نو موږ سره شامل دي او ټول په خپل ځای ډېر ښه کرکټر هر یو له سید تاکالي صاحب ډېر ښه سکرپټ لیکلی دی قربان د جانان سکرپټ هم هغه لیکلو نو زبردست سکرپټ یې لیکلی و او جی هغه ښه سکرپټونه زه وایم چې زه هغه سکرپټونه ډېر زیات مزه راکوي چې ښه مکالمې شوې اصل سکرپټونه ښه لیکي دا خو خپل فلم دی بیا دا خو خپل فلم دی نو کوشش دی چې دا ډېر ښه فلم یې روان کړی دی بس الله دې وله اوس کامیاب کړي او زموږ د پښتنو په دغه باندې به کامیابېږي بس د دوی په سپورټ باندې دوی دې ولې سپورټ ورکړي فلم کتوله دې راشي او امید دی چې دا فلم به زموږ پښتانه ضرور کامیابوي ولې چې په دې کې کاسټینګ ډېر زیات ډېره مننه ډېره شکریه قدرمنو فلم دیدن په سیټ باندې موجود یو دې فلم ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دی په دې کې د پښتو د فلم انډسټري چې څومره هنرمندان دي نو تقریبا ټول پکې شامل دي په دې کې ارباز صاحب دی جهانګیر صاحب دی اصغر چیما دی شاهد صاحب دی عمران خټک صاحب دی سواتی صاحب زه به کوم نومونه اخلم تقریبا ټول پکې شامل دي دې فلم ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دی ډېر زر به مکمل شي او په صابرینا سلیما باندې به لګي اوس په نظر اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان